لنچر میلاس کې د روان یم حملې ته زما بیانن مرچې ته زما چې شریعت راشي بیانن مرچې ته زما کافرانو سره به موږ څه کوو دشمني او دویم دعوت بوله ورکو او دریم جهاد که چېرته دوی له د دعوت ورکړی شو د اسلام او دوی انکار وکړو نو بیا لار کومه یوه ده بیا لاره د جهاد او دا به اخرنۍ مسله بیان کړو په دې درس کې چې جهاد په دوه قسمه دی په شریعت کې بعضو خلکو دا مسله مشهوره کړې ده وایي دا اسلام کې د جهاد صرف د دفاع دپاره دی بس نه الحمدلله زموږ په شریعت کې جهاد صرف د دې دپاره نه چې دفاع کوه چې کله په تا باندې کافر راشي بیا به ته جهاد کې چې خپله دفاع وکړې نه جهاد په دوه قسمه دی یو ته ویل کېږي جهاد یا قتال الدفاع قتال الدفاع هغه جهاد چې هغه دفاعي جهاد دی دا خو واضح تاسو ته معلوم دی دفاعي جهاد څنګه کافر په تا باندې حمله وکړه دا خو واضح ده دویم دی قتال الطلب جهاد الطلب طلب دا چې ته د خپل طرف نه قدم اوچت کړي د جهاد کافرانو په تا حمله نه ده کړې ته پرې ورځې دا جهاد هم شته په شریعت کې الحمدلله دا نه چې صرف زموږ په شریعت کې دا جهاد دی چې صرف په کافر راځي موږ په انتظار ناست شو بیا به ورسره جهاد کوو نه بلکې زموږ په شریعت کې دا هم شته چې ته د خپل طرف نه ابتدایي حمله وکړې دعوت ورکړې هغوی نه قبلوي یو خبره ورسره هم نه برابرېږي بیا جهاد لار کولاو ده خو سره د څه سره د شروط دا نه چې تاسو بس وایو بس لار خو کولاو ده ورځئ پرې د هغې بیا خپل شروط دي طاقت شتي که نشته لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا جهاد دفاع دا هم کړی دی او دا طلب هم کړی خو په مکه کې جهاد طلب کړی نه دی کړی دغه شان مدینه کې هم بعضو حالاتو کې نه دی کړی خو چې کله به طاقت و نو بیا به ورته د هغې بیا خپل شروط دي د جهاد چې هغه په خپل ځای کې بیان شوي دي جهاد دا نه دی چې بس ته د جهاد نوم واوره وردانګه د هغې دپاره خپل آداب دي خپل شروط دي خپل احکام دي خو ما صرف دا مسله واضحه کوله چې جهاد په دوه قسمه دی یو ته ویل کېږي جهاد دفع یا دفاع او دویم دی جهاد الطلب او د دواړو خپلو ځایونه دي او خپلې مسلې دي الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث